د پخوا زمانې خبره ده، د پېښور د درې په یو وړوکي کلي کې یو وطي ملک اوسېدو چې نوم یې زران و. زران سره نه ځمکه وه او نه دولت، خو صرف یو ماته او ورانه کوټه او د خپل مرحوم پلار ورکړې یوه زړه توره ورسره وه. هغه په ټوله ورځ د خلکو مزدوري کوله او شپه به یې د ستورو لاندې تېروله. یوه شپه زران د لرګو راوړلو دپاره غر ته روان شو. هلته د یوې ګټې سره نږدې یې یو کمزوري بوډا سړي ولیدو چې په ځمکه غورځېدلی و. هغه د لوږې او تندې نه بېوسه شوی و. زران خپله وچه ډوډۍ او سنګي شان اوبه هغه بوډا ته ورکړل او خپل څادر یې ورباندې واچولو. دا بوډا یو عام انسان نه و، بلکې هغه پیری کامل و چې د خپلو روحاني قوتونو د وجې ډېر مشهور و. کله چې د پیری کامل طبیعت ټیټ شو، نو د زران سادګي او قرباني یې ډېره خوښه شوه. بوډا مسکی شو او زران ته یې وویل: ای ځوانه، تا زما ډېر خدمت وکړو، څه غواړې چې درکړم؟ بابا جي، ما ته دولت نه دی پکار، بس دومره طاقت راکړئ چې د نورو خلکو پکار شم. پیری کامل یوه غیبي چغه ووهله چې ناڅاپه د ګټې دننه نه یو سپین ځلنده اس راووتو چې د هغه د بدن نه د سپینو زرو غوندې رڼا وتله او سترګې یې د نیلم غوندې شنې وې. پیری کامل وویل: دا شبدیز دی، دا یو عام اس نه دی. دا د هوا نه هم تیز الوزي او صرف پښتو ژبه باندې پوهېږي. دا به ستا ملګری وي، خو یاد ساته، که د غلط استعمال وکړو نو دا به تا تباه. زران ډېر خوشحاله شو او پیری کامل سره یې وعده وکړه چې غلط استعمال به ونه کړي. څه وخت تېر شو چې د کابل نه یوه ډېره حیرانوونکې خبره خپره شوه چې یو ظالم جادوګر چې نوم یې آزر و، د هندوکش غرونو شاته یې یوه ډېره جوړه کړې وه او د کابل شهزادګۍ زرڅانګه یې وتښتوله او په یو جادویي بندیخانه کې یې بنده کړه. بادشاه اعلان وکړو چې که څوک شهزادګۍ راخلاصه کړي، هغه ته به نیم سلطنت ورکړه. زران د شبدیز په شا لاس کېښوده او په پښتو کې یې ورته وویل: ای زما سپین بازه، د اسمان په طرف والوځه او ځان ورسوه. دا خبره لا نیمه وه چې د اس د اوږو نه دوه لوی پلټېدونکې وزرې راووتلې او په یوه شیبه کې د وریځو نه اوچت وختو. د زران ژوند بدل شوی و. هغه نور صرف یتیم هلک نه و، بلکې یو زړور شهسوار جوړ شوی و. د سفر دوران هغوی د جادوګر پټې دیرې ته ورسېدل چې هلته د جادوګر آزر ته خوا لېږلي شوي د تیږو جوړ شوي مشینان ولاړ. کله چې شبدیز ښکته کوزېده، نو د ځمکې نه زرګونه غشي راووتل. زران د اس غوږ ته ورو وویل: تیز شه ملګري، د دشمن نه ځان بچ کا. شبدیز دومره تیز شو چې پوه شو د هغه سیوری هم ونه کړي. اخر هغوی د جادوګر پټې دیرې دروازې ته ورسېدل. هلته یو ډېره لویه اژدها ولاړه وه چې د خولې نه یې اور راوته. زران خپله توره راوویسته، خو د اژدها د اور مخې ته بېوسه شو. اچانک هغه ته د پیری کامل خبرې یادې شوې. هغه شبدیز ته په تیز اواز وویل: د حق ناره وهه. شبدیز داسې زوروره چغه ووهله چې ټول غرونه ولړزېدل او اژدها د دې اواز د زور نه بېهوشه شوه او په ځمکه راوغورځېده. زران د جادوګر دیرې ته ننوته. هلته شهزادګۍ زرڅانګه په یو شیشې تابوت کې بنده وه.
او جادوګر ازر په خپل تور تخت ناست و او خندل یې. جادوګر ازر وویل ته زما د جادو مخې ته هیڅ هم نه یې. هغه خپله جادوي امسا راواخسته او د زران نه ګیر چاپیره یې د اور کری جوړه کړه. زران ولیدل چې شبتیز بهر پاتې شو او دی دننه ګیر شو. ازر د جادو په زور زران او شبتیز په تیږه بدلول غوښتل، خو شبتیز یو عجیبه چال وچلو. هغه د تیرې نه ګیر چاپیره تیر تیز ګرځېدل شروع چې یو زورور طوفان جوړ شو. زران دا موقع ومندله. د شهزادګۍ د تابوت شیشه یې په توره ووهله. کله چې شیشه ماته شوه د جادوګر طاقت نیم پاتې شو. شهزادګۍ په هوش کې راغله او زران ته یې وویل چې د جادوګر جوند د هغه په غاړه کې د یو تور موتی سره تړلی دی. جادوګر په زران حمله وکړه، خو هماغه وخت شبتیز دیوال مات کړو او دننه ورننوت. زران ټوپ ووهه، د شبتیز په شا کېناسته او د جادوګر خوا کې تیر شو او د هغه د غاړې نه یې تور موتی راح کړ. شهزادګۍ چیغې کړې، زران دا تور موتی مات کړه. زران چې کله موتی په ځمکه راوویشته نو یو زوروره دماکه وشوه او جادوګر ازر د لوګي په شان په ختمېدو شروع شو. د جادوګر د تورې تیرې دیوالونه ونړېدل او هر طرف ته شینکي خوره شوه او ټول بند خلک آزاد شول. زران شهزادګۍ د شبتیز په شا کېنوله او کابل ته یې سفر شروع کړو. کله چې کابل ته ورسېدل، بادشاه د دوی شاندار استقبال وکړو. ټول ښار د ناوې شان سینګار شوی و. بادشاه زران ته وویل زران تا زما لور او زما سلطنت بچ کړو. څه چې غواړې وغواړه. خو زران موسکی شو او ویې ویل بادشاه سلامت، ما ته سلطنت نه دی پکار. زه غواړم چې خپل کلي ته واپس لاړ شم او د خلکو خدمت وکړم. دا د فیری کامل راکړل شوي شبتیز دا زما دپاره بس دی. زران خپل کلي ته واپس راغلو. هغه د خپلې کوټې په ځای یو وړه مسافرخانه جوړه کړه او د غریبانانو خلکو مرسته یې شروع کړه. شبتیز اوس هم ورسره و، خو هغه نور د جګړې دپاره نه بلکې د ضرورتمندو خلکو ته د خوراک او دارو ترومنو رسولو دپاره استعمالو. پیری کامل یو ځل بیا د هغه په خوب کې راغی او ویې ویل زران تا دا ثابته کړه چې اصلي جادو په تا پټ کې نه بلکې په نیت پاکوالي کې دی او د خپلې ژبې او کلتور سره په مینه کې دی. همداسې تر ننه پورې خلک د دې جادوي اثر او د زران کیسې کوي چې اوس هم د پښتو نارې وهي او هر چېرته د مظلومانو مرسته کوي. نو دا کهاني موږ ته دا سبق راکوي چې اصلي طاقت او کامیابي په عاجزۍ، د خلکو خدمت او د خپلې ژبې او کلتور سره په تړلو کې ده.